ندي دا چې د مون سره په کمپیوټر کې چې د افیس پروګرام کې خپل انسټال شوی دا هغه یو دی نو ګوره دلته چې دا سالور کلر موږ ورکړل تاسو بدلته ودرېږئ دي چې دا علامه به وای دا ګوره اډ ګریډینټ سټاپ په دې چې کلیک کې موږ ته یو بل سټاپ هم راکو مثلا دلته زرا ادم دي چې موږ دا کلر واخیستو او یاد وې چې دا ماته دا شین ډیلیټ کړو راشي دلته ډیلیټ کړئ دا ډیلیټ اول هم شي دلته په ډبل کلیک کړه ډبل ام ته درکې دلته کلیک کونی وبره جګه د ختمه کا صحیح ده دا مون سره په دې ځکه د دې خبره و چې مونږ څنګه کولای شو یو کلر په مختلفو ډیزاینونو ورکو د دې کلر پوزیشن چې دا وګوره دا دلته وګوره 90 زبوت راشه مې 90 په اندازه درجه باندې دا تاو کا یا مثلا د سیو درجه باندې واخله نو مونږ دې دا یو درجه د سی وړاندې کولای په لاسم شو د سی وګوره د سی فری دا وګوره د سر تر وباسه د سر ته وباسه د سی هم کولای شو د دې دا کلر چې د مخ کې ویل دا وګوره دا لږ کم کا لږه روښنايي وتا ورکا د سی نو وګوره دا د سی روښنايي وتا ورکا نو دا پروګرام موږ د دې ځای نه په دې شکل سره دا موږ استعمالولای شو ټیکس بارډر چې دی تاسو راشي دلته وګورئ ټیکس بارډر هم ورکولای شي دې ځای نه ټیکس بارډر د آوټلاین دی دلته وګوره د دې ځای نه چې موږ آوټلاین چې دی د دې ځای نه په وته زور کوم دوه اندازه نو دې موږ سره هغه آوټلاین واخستو دا آوټلاین کلر ما سره په کار دی په دې شکل چې دا آوټلاین ما ځکه ډیر واخستو چې دلته دا کلر بیخي دا کلر دا یو شی دی نو راشي دا کلر به دې ځای نه یوز کو په دې شکل دلته دا بارډر ډیر غټ دی نو هغه خطي په ځان سره پټ کړی دی نو دې ځنه به مونږ راشو دې ځکه به مونږ دې ځنه به 0.2 به واخلو دا ور دي کې اوس هغه جوړواله لګ مونږ سره معلومیږي صحیح ده دا مونږ سره د فونټ ډایلاګ خبره و چې مونږ په دې ځکه د فونټ خبره وکړه چې د فونټ د کلر او د هغه د کمبینیشن کار مونږ څنګه کوو یو خو چې دا موس کې د خطر رامنډي وي ګوره دلته چې دی اوس په دې ځکه دا عنوان ما انتخاب کو دلته راځم دی ا ته وګورئ دې ځکه ګوره سنټن کې سیده ما څه شو کا دلته وګوره دا ما په غټو باندې په غټو توري لیولې ده کنه تاسو ته وګورئ د سری کمپیوټر نوٹ تا دا کمپیوټر هم د غټ عادت نشرو شو دغه نشرو شوی توري نه او دا نوٹ هم د غټ نشرو شوی زم چې دا نوٹ ماته وړکه پریک دا نو کدا ونی سم تاسو ته خپته ولګي دا وګوره صرف دا یو چې دا مون سره پکې دا وی پکې غټه دا زم چې د هر یو لغت چې دی ماته دا اولنې تورې په کپټل کا ګوره قاری سے محترمه کتا تاسو ګوي د خیر سره توصیفې د لاړې تا ته وای چې دا د خط چې دا یو وی غټه ده د هر یو لغت ماته ذات شي کا دا اولنې لغت غټ کنه ته دا ډیټا به انتخاب کی او دی ګوره دا یو یو دا نه دا جفت وګوره دلته چې تکل راشي دی ځکه وګوره دی ځکه چې دی ځکه به تاسو چې واخلې دا ګوره کیپټلایز ایچ ورډ ګوره ویډیو پروواید ایم غټ ګوره دلته پاورفول وے ټو هر څه چې وګورئ تاسو سره دا په دې کې غټ شو نو زه هم چې نه ماته ټول په وړو په کاری نو بیا بارې شي چې لوور